د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. خپل قلم او کتابچه مو د ځان سره تیار کړي وي تر څو د لوست مهم ټکي په خپل کتابچو کې یاداښت کړئ. خوښ یم چې یو ځل بیا د تاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوي لوست ته لاړ شو، یو ځل تیر لوست ته یوه لنډه کتنه کوو. د موږ تیر لوست به درنو زده کوونکو سایتو اسکلیتون یا د حجرې اسکلیت، همدارنګه سلیا یا پاڼې، همدارنګه فلاجیلا یا متروکې، پروکسیزوم، کینتوزوم، د حیواني او نباتي حجرو توپیرونه چې خپله د حیواني حجرو هغه توپیرونه مې تاسو ته، حیواني او نباتي حجرو توپیرونه مې تاسو ته کورنۍ دنده سپارلې وه. هیلهمن یم چې تاسو به خپله کورنۍ دنده سرته رسولي. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوي لوست بیا هم یوولسم ټولګي اړوند دی. د بیولوژي مضمون دی، 14 لوست دی. د لوست عنوان دی د دویم څپرکي لنډیز او پوښتنی. صفحه ده 28مه، 29مه، 30مه. هیلهمن یم چې خپل دغه نوې صفحې به مو په کتاب کې پیدا کړي وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، د یادولو وړ ده چې د بیولوژي مضمون ډېر په زړه پورې مضمون دی. یعنی ټول هغه څخه بحث کوي چې د موږ په ژوند کې یا پېښ شوي دي او یا هم پېښېږي. یعنی د ژوند علم دی او موږ سره د ژوند په لارو چارو کې لا ډېر کومک کوي. او د تاسو نه هیله لرم چې د بیولوژي مضمون په ډېر ځیر سره او په ډېر علاقې سره تاسو دا مضمون مطالعه کوئ او وار وار مطالعه کوئ، د دې په خاطر چې د موږ په هر ورځ ژوند کې دا مضمون ډېر ارزښت لري او ډېر رول لري. درنو زده کوونکو، د نوي لوست عنوان دی د دویم څپرکي لنډیز او پوښتنې. لکه څنګه چې په مخکې درسونو کې مې هم تاسو ته تکرار کړې وه چې د بریا راز د موخو په ټاکلو کې دی. هر څومره چې یو وګړی ځان ته ښې موخې ټاکي، هماغه نه ځان د بریا لور ته نږدې کوي. یعنی د ژوند هر فعالیت چې موخې ونه لري هغه فعالیت ادرځي، یعنی کومه ګټه نه رسوي وګړو ته. ولی د ژوند هر فعالیت چې ټاکلې موخې ولري، واضح موخې ولري، نو هغه فعالیت ډېر په ښه توګه باندې مخ ته ځي. نو موږ هم په خپل وار سره د دې لوست لپاره ځینې موخې لرو چې د موږ موخې دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس په پای کې د تیر څپرکي مهم ټکي زده کړئ او همدارنګه پوښتنو ته ځواب ورکړئ. کله چې درنو زده کوونکو موږ وایو چې د څپرکي لنډیز دی، یعنی تاسو ته یو فرصت درکړل شوی دی تر څو د درس هغه مهم ټکي که د تاسو نه پاتې شوي وي یا تاسو ورته پاملرنه نه وي کړي یا تاسو هم هغه درس ته تاسو څخه پاتې شوی وي یا هغه لوست ته تاسو څخه پاتې شوی وي، نو دغه د څپرکي لنډیز او پوښتنو ته ځواب دا تاسو ته یو نوی فرصت درکوي، یو نوی چانس درکوي تاسو ته تر څو د هغه مهمو ټکو څخه تاسو بیا هم ګټه پورته کړئ. راځو درنو زده کوونکو، لومړی د دویم څپرکي لنډیز ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ په کتاب کې د دویم څپرکي لنډیز راغلی دی، نو زه یو ټکی د دې تاسو ته بیانوم ځکه چې د دې متن ډېر زیات دی او دا نشو کولی چې ټول د تختې په مخ باندې یاداښت کړو. اړتیا هم ورته نشته. د تاسو سره کتابونه شتون لري، تاسو کتابونه لرئ، نو تاسو خپل کتابو کې کومه مهم ټکي چې زه وایم دا د ما سره یو ځای تاسو هم تکرار او هم تعقیب کړئ. درنو زده کوونکو، راځو دویم څپرکي لنډیز ته. لومړی برخه: په عمومي ډول د یوکاریوت ژوندیو موجوداتو حجرې لاندې درې عمده برخې لري. تاسو ته د یوکاریوت د ژوندیو حجرو هغه مهمې برخې ښودلې دي. لومړی حجروي پوښ یعنی غشا، دوهم سایتوپلازم او دریم هسته. البته د یادولو وړ ده چې د حجروي غشا سره په څنګ کې په نباتي حجرو کې حجروي دیوال یا سل وال هم شتون لري. دوهم
حجروي غشا له یوې نرۍ پردې څخه عبارت ده چې د پروتین او شحم له پوړونو څخه او نیمه قابل نفوذ ده او انتخابي قابل نفوذ خاصیت هم لري. لکه څنګه چې می تاسو ته په عملی بڼه باندې هم د حجروي غشا موډل ښودلی و، نو تاسو ولیده چې د پروتین او شحم له پوړونو څخه جوړه شوې وه، لوړې ژورې درلودلې او همدارنګه موږ وویل چې نیمه قابل نفوذ یا سیمی پرمیبلیټي ده او همدارنګه د قابل نفوذ ده چې موږ یا انتخابي قابل نفوذ هم ده چې موږ ورته وایو سلیکټیو پرمیبلیټي پرده ده، یعنی ځینې توکو ته د دننه کېدو اجازت ورکوي لکه اکسیجن و اوبو ته، او ځینو اضافي توکو ته لکه کاربن دای اکساید ته د حجرې څخه د وتو اجازت ورکوي. سایتوپلازم نیمه رڼه غلیظه کولویدي ماده ده. د سایتوپلازم هغه برخه چې د حجرې غشا ته نږدې پرته ده د اکټوپلازم او په نامه، او هغه برخه چې د هستې له پوښ سره نږدې ده د اندوپلازم په نوم باندې یادېږي. یعنی ویل چې خپله دغه سایتوپلازم یوه نیمه رڼه غلیظه کولویدي ماده ده او دا دوه مهمې برخې لري. هغه برخه چې د حجرې غشا ته نږدې ده د اکټوپلازم په نوم باندې یادېږي، او هغه برخه چې د هستې غشا ته نږدې ده د اندوپلازم په نوم باندې یادېږي. لکه څنګه چې د اکټوپلازم او اندوپلازم دغه کلمې څخه هم پیدا ده چې کومه برخه په کوم ځای کې شتون لري. درنو زده کوونکو، هسته لومړی ځل د برون لخوا کشف شوه چې د حجرې مرکز بلل کېږي. البته دلته لږ څه کمی لري. هسته د لومړي ځل لپاره د رابرټ براون لخوا کشف شوه چې د هستې مرکز د حجرې مرکز بلل کېږي. هسته د حجرې ټول بیولوژیکي فعالیتونه کنټرولوي. لکه تاسو ګورئ چې په ځینې شرکتونو کې یا په ځینې ادارو کې یا په کور کې یو مرکزی برخه وي چې هغه نورې برخې کنټرولوي، یا کامره وي یا یو برج غوندې جوړښت وي چې هلته یو کس وي چې نورې برخې کنټرولوي. نو همدارنګه هسته هم د حجرې مرکزی برخه ګڼل کېږي، منځنۍ برخه ګڼل کېږي او د حجرې ټول فعالیتونه کنټرولوي چې حجره څه کوي او د حجرې د هغه فعالیتونو څرنګوالی څنګه دی. سایتو اسکلیتون د حجرې د سایتوپلازم په دننه کې پروتینی ټوټې یا جوړښتونه موجود دي چې د اسکلیت او عضلې په بڼه فعالیت کوي. د حجرې غشا له ژوروالي څخه ساتي او له ځینې حجرو سره په خوځښت کې مرسته کوي. لکه سایتو اسکلیتون هم د منګه تیر درس وای، تاسو په یاد کې باتمن پاتې وي، په یاد بلرئ چې هغه ارګانیلونه کلک ساتي، همدارنګه د حجرې په خوځښت کې هم مرسته کوي. ژوندي موجودات د منظمې هستې درلودلو له مخې په څو برخو ویشل کېږي؟ په دوه برخو یا په دوه ډلو باندې ویشل کېږي. یو هغه چې منظمې هستې لري، موږ د یوکاریوت ژوندي اجسام ورته وایو، کومې چې منظمې هستې نه لري او لومړنۍ هستې لري موږ د پروکاریوتا ژوندیو اجسامو په نوم باندې هغه یادوو. درنو زده کوونکو، د حجرې د پروتوپلازمیک برخې هم دلته یادې شوي دي په یو جدول کې چې تاسو به دا جدول هم مخکې لیدلی وي. یو کوچني شانته جدول دی، همدارنګه د فیزیولوژیکي دندې هم دلته لیکلي دي. زه یوه دا تاسو ته بیانوم او دندې هم تاسو ته بیانوم. راځو لومړی پلازمایي غشا. پلازمایي غشا څه ډول غشا ده؟ نیمه قابل نفوذ ده، د موادو د جذب او کنټرول دنده په غاړه لري. هسته د ډي ان اے ترکیب، د جینیتیکي او ورثي خواصو لیږدونه، د حجرې د بیولوژیکي فعالیتونو کنټرول. یعنی دا څو فیزیولوژیکي دندې لري. یعنی د ډي ان اے څخه ترکیب ده، د جینیتیکي او ورثي خواصو د لیږدولو وظیفه په غاړه لري. هم یا ویلی شو چې ډي ان اے د هغې په ترکیب کې شتون لري او همدارنګه د حجرې بیولوژیکي فعالیتونه کنټرولوي. هستګۍ هم د آر ان اے د هغې په ترکیب کې شتون لري، پروټین هم په ترکیب کې شتون لري، یعنی آر ان اے او د پروټین لرونکې ده. مایتوکاندریا چې د حجرې د تنفس هغه مرکز بلل کېږي، د همدې حجرې د تنفس په وسیله باندې انرژي تولیدوي. البته دغه انرژي هم بیولوژیکي انرژي ده چې د ای ټي پی په نوم باندې یادېږي چې په راتلونکو درسونو کې به موږ او تاسو غټ بحثونه په دې باندې ولرو. رایبوزوم هم چې د پروتین
ترکیب هغه فیزیولوژیکي دنده ده. درنو زده کوونکو بل اندوپلازمیک ریټیکولم د موادو لیږدونه، خوځښت او د پروتین جوړول چې البته د رایبوزوم سره یو ځای پروتین جوړوي. لیزوزوم هضمي انزایمونه لري، پروتینی مواد تجزیه کوي. همدارنګه سانتریول د حیواني حجرو په ویشلو کې برخه لري. پلاستیدونه چې یوازې په نباتي حجرو کې شتون لري او په د غذا جوړولو یا د هغه خواړو توکو په جوړولو کې رول لري. همدارنګه ځینې غذایي توکي ذخیره کوي او رنګونه رامنځته کوي یا بیلابیل پیګمنټونه رامنځته کوي. ګلجی بادي یا ګلجی اجسام د حجرې ترشحي فعالیت سرته رسوي او د قندونو ترکیب یا جوړول هم پر غاړه دي. درنو زده کوونکو د حیواني او نباتي حجرو پرتله او توپیرونه هم تاسو دلته ګورئ. درنو زده کوونکو چې ډیر یو ښایسته انځور، ډیر ښکلی انځور دلته په دې کتاب کې راغلی دی. هغه برخې چې په حیواني حجره او نباتي حجره کې مشترک دي، یعنی دواړه لري، د دواړو خواو څخه خطونه ورته راغلي دي. او کومه برخې چې یوازې نباتي حجره لري ولی حیواني حجره نه لري او دا هغه مهم توپیرونه دي، نو هغه یوازې د نباتي حجرو پورې اړه لري. البته دغه سایتو اسکلیتون هم دواړه لري، خو مهم توپیرونه دا دي چې نباتي حجره کلوروپلاست لري. واکیول په نباتي حجره کې مرکزي او غټ دی ولی په حیواني حجره کې کوچني او ډیر دي. او بل حجروي دیوال لري نباتي حجره او حیواني حجره حجروي دیوال نه لري. درنو زده کوونکو راځو دویم څپرکي پوښتنو ته. تاسو ګورئ چې دام دلته لیکل شوي دي، دام یوه تاسو ته په لنډ ډول وړاندې کوم. لومړی برخه د دې پوښتنو د تشو ځایونو پوښتنې دي. زه لولم او کومه تش ځای چې په کوم ځواب باندې ما ډکاوه هغه به تاسو د پنسل په وسیله باندې په مرسته باندې په خپل کتابونو کې هم لیکئ. لومړی رایبوزوم د لومړي ځل لپاره خالی ځای لخوا کشف شه. الف برون، ب پالات، جیم ګلجی ایټالوي، دال هیڅ یو. نو دلته د ب ځواب سم دی، تاسو به پالات په دې خالی ځای کې ولیکئ. دویمه پوښتنه، پروکاریوت هغه ژوندي موجودات دي چې الف منظمه هسته لري، ب منظمه هسته نه لري، الف او ب دواړه، دال هیڅ یو. نو تاسو به کومه ځواب پروکاریوت لپاره به تاسو د ب ځواب دلته لیکئ، یعنی د ب ځواب سم دی. دریم سایتو اسکلیتون په سایتوپلازم کې پروتینی جوړښتونه دي چې خالی ځای فعالیت کوي. اسکلیت په بڼه، ب د موادو د لیږدونې، جیم د عضلې په بڼه، الف او جیم دواړه صحیح دي. نو درنو زده کوونکو د الف ځواب سم دی. تاسو به په خپل الف ځواب ځان سره حلقه کې یا به کرخط راتاو کوي. سمې او ناسمې پوښتنې، لاندې جملې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. د سمې جملې په مقابل کې د صاد توری او د ناسمې جملې په مقابل کې د غین توری ولیکئ. لومړی پوښتنه، درنو زده کوونکو، لومړی پوښتنه دا ده ډي ان اے خاص په هسته کې وي او آر ان اے په سایتوپلازم او هسته کې پیدا کیږي. نو د دې متن څخه معلومیږي چې دا پوښتنه سمه ده. نو تاسو به د صاد حرف ولیکئ. راتلونکي پوښتنه، سایتوپلازم په فزیکی حالت کې له سول څخه جیل ته او له جیل څخه سول ته اوړي. نو دا متن هم سم دی. نو تاسو هم د صاد توری دلته ولیکئ ورته. راتلونکي پوښتنه، د یوکاریوت ژوندي موجوداتو مثال بکتریا ده چې یوازې ډي ان اے لري. نو دغه پوښتنه ناسمه ده یا دغه متن ناسم دی ځکه چې بکتریا ډي ان اے او آر ان اے دواړه لري. نو تاسو به دلته د غین توری په دې خالی ځای کې ولیکئ. تشریحي پوښتنې درنو زده کوونکو، حیواني او نباتي حجرو عمده توپیرونه واضح کړئ. یو توپیر دا و چې حیواني حجرې حجروي دیوال لري، حیواني حجرې نه لري. بل توپیر دا و چې واکیولونه په نباتي حجرو کې غټ او مرکزي دي ولی په حیواني حجرو کې کوچني او ډیر دي. بل عمده توپیر دا و چې حیواني حجرې کلوروپلاست لري ولی حیواني حجرې نه لري. درنو زده کوونکو، نو پاتې درې تشریحي پوښتنې به د تاسو کورنۍ دنده وي. دغه درې اخرینیو تشریحي پوښتنو ته به تاسې ځوابونه پیدا او په خپل کتابچو کې به یاداښت کړئ. درنو زده کوونکو، د منګه د نن ورځې لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او بښونکي الله سپارم. ښه ژوند ولرئ.